ابۍ ډوډۍ راوړه زه وږی یمه بچیه لږ صبر چې پلار دې راشي. ابۍ بېګا هم په همدې ویده شوم. پلار مې ناوخته راځي. سهار مې هم سپوره ډوډۍ خوړلې. ابۍ زه وږی یمه. ابۍ بچي ترمنځ همدا کیسه وه. ابۍ بچي ترمنځ همدا کیسه وه او بچی نهار ویده شو. پلار یې ناوخته راغی. بیا یې د تیر په څیر د سوال دا سپوره ډوډۍ د مایوسۍ نښه وه. لاسونه پښې چاودلې د مخ څېره یې له ګردونو ډکه. د مزدورانو له ځای چا کار ته نه وړی. ږیره یې سپینه او کمزوری بدن. د ناهیلۍ له ژونده، د غریبۍ له ژونده او د بېوسۍ د ناچارۍ له ژونده څه سرګردانه څومره ستړی ښکاري. ابۍ زه وږی یمه. ابۍ بچي له دومره ډېرې بانې کړې وې. دا به دې پلار راوړي، ها به دې پلار راوړي. ابۍ هم زړه لرلو، خوشحاله نه لرلو. څومره ډېر غمونه، څه ناڅاپي چاودنې او څه ناڅاپي غمونه. یو خو یې نه و، 4-5 ځوانان زامن یې په مرګ ویده و. نور څوک یې نه و، بس هم دوی 3 پاتې په دې کاله و. ابۍ زه وږی یمه. کالي ټول پیوند څپلۍ هم شلېدلې او مسکا یې نه وه په مخ لکه د نورې نړۍ. د ماشومانو په څیر خندا یې نه وه په مخ. څه د غربت څپېړې د ناهیلۍ د لاسه او ابۍ د زړه ناروغي ځان ته پیدا کړه خپله او بس په دې فکر کې وه چې به راتلونکی څه وي د دې بچي لپاره. بچی یې بیا وایي ابۍ زه وږی یمه. بیا هماغه کیسه وه، پلار به دې دا راوړي یا به هغه راوړي. بس په همدې سره کوڅه کې شور شو. څومره بدرنګه آواز تر غوږو خپور شو. چیغې سورې شوې، دا جنازه ده، معلومه نه ده چې د هغه ده که د هغه ده. یو پرې راغږ کړ د بل چا نه ده، د دې کاله ده. د نورو شاعرانو د شعرونو لیدو لپاره همدا اوس د شیبه باران یوټیوب چینل ته لاړ شئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ بټنه کېکاږئ او د خوندورو ادبي خپرونو څخه خوند واخلئ.